افغانستان پټه خزانه د اقتصادي سوکالۍ لپاره یو فرصت. افغانستان یو لرغونی تاریخ او بډایه کلتور لرونکی هیواد د اسیا په زړه کې موقعیت لري او تل د خپل جیوپولیټیک موقعیت له امله د پام وړ و. خو هغه څه چې دا ځمکه نوره هم ارزښتناکه کوي هغه پراخې او بېسارې طبیعي سرچینې دي چې د خاورې دننه پرتې دي. هغه سرچینې کولی سي د دې هیواد اقتصادي راتلونکی بدل کړي. د تیلو، ګازو، مسو، سرو زرو، لیټیم او نوره نادره فلزاتو د بډایه زیرمو په کشف سره افغانستان د نړۍ د مخکښو طبیعي سرچینو لرونکو هیوادونو په ډله کې د شاملېدو په درشل کې دی. اټکلونه ښیي چې افغانستان شاوخوا 1.8 میلیارده بیرله خام تیل، له 200 میلیارده مکعب مترو څخه زیات طبیعي ګاز او 562 میلیونه بیرله مایع ګاز لري. د دې سرچینو استخراج کولی سي په کال کې تر 10 میلیارد ډالرو پورې عاید ترلاسه کړي. یو داسې څیره چې که په سمه توګه اداره سي د هیواد د اقتصاد د ستنو د بیا رغولو توان لري. افغانستان د تیلو ساحې لکه آمو سیند، افغان تاجیک، افغان ترکمن، هلمند او پکتیا ډېرې زیاتې وړتیاوې لري چې که په سمه توګه وکارول سي نو دا هیواد به په سیمه او حتی نړۍ کې د انرژي صادروونکو هیوادونو په کتار کې لوړ کړي. د تیلو سرچینو سربیره افغانستان پراخې معدني زیرمې هم لري. د هیواد د مسو د زیرمو ارزښت له 273 میلیارد ډالرو څخه ډیر اټکل شوی دی. د لوګر ولایت د عینک مسو کانونه د نړۍ د مسو له لویو زیرمو څخه ګڼل کیږي. سربیره پر دې د هیواد په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 2200 کیلوګرامه سره زر او 1.4 میلیون ټنه نادره ځمکني عناصر کشف شوي دي، کوم چې په پرمختللو صنعتونو او نوو ټکنالوژیو کې خورا مهم دي.